نمک کې به نه راځي. الله تینا بایزید بوستامي رحمت الله علیه وکړو. امام شافعي رحمت الله علیه خپل مور الیګو علم لمور کونډه وه. د بایزید بوستامي رحمت الله علیه مور کونډه وه. لارانو میندو دا ارمان هم پړه کې نشته دی چې بچی دی الله عالم کړي حافظ کړي او را روان او ته استقبال وکړي. امام شافعي رحمت الله علیه مدینه منورې نه را روان خلق ورته استقبال ته ولاړ دی و امام شافعي رحمت الله علیه را روان مور راوتلې ده د خلکو نه سیټ ته په یوه ګټه ناسته د خپل بچي استقبال خپل بچی عالم ویني د امام شافعي په شان بچی را روان دی د کونډې مور د خپل بچي استقبال وکړي. ورسره د امام شافعي صاحب ترور ده د مور خورې د دواړه ناستې دي چې امام شافعي صاحب د خلقو نه راتیر شو او مور لراغې مور ته یې وکتل نو مور په مخ کې د خفګان اثرات. امام شافعي صاحب مور نه تپوس کې ته ولې خفه وی تا سره دا شاته څه را روان دله خلقو تخفي او تحایف ورکړي سودونه پې خلکو کړي مینې پې خلکو کړي وي وی دا څه دي شاته چې دا را روان دي وی دا خو خلقو ما باندې ملازي او تحفي او تحایف کړي وی نه بچیا ته ما دې له نه وی لېږلی ما ته لېږلی وي چې ما له به د پیغمبر احادیث راوړي مور یې هغه مې راوړي دي نه بچیا په دې خفه یمه دا مې نه دي خوښه وی څه وکمه وی دا ټول دلته خیرات کو راځه چې زما سره زه کور ته ما ته دې له نه ما وی ته به ماله د پیغمبر د احادیثو مجموعه راوړي داسې میندې وي دا د امام شافعي رحمت الله علیه مور وه داسې میندې وي داسې په ګرانه خلکو علم حاصل کړی دی. تاسو به نوم اورېدلی امام بقیع الدین رحمت الله علیه نوم به م اورېدلی وي طلباو سختې به راځي مشکلات به راځي موږ به علم کوو انشاءالله. امام بقیع الدین رحمت الله علیه ډکې ارمانو وی زه به د امام احمد بن حنبل نه علم کوم امام المسلمین یادیږي د وخت زه به د هغه نه علم کوم. را روان شو پیادل سفر یې کو وی پیټې مې راغستې و د وخت مناسب وی ډېره ګرمي وه پیټې مې به د املا داسې سولېدو د املا مې خوله کړې وه که نه پیټې مې راغستې و هغه به داسې سولېدو را روان چې کلي ته یې راورسېدلم نو تپوس مې وکړو د امام المسلمین امام احمد بن حنبل رحمت الله دا د هغه کلی دی او ما تپوس وکړو امام احمد بن حنبل شته وی چې شته دی خو نظربند دی د وخت چې کوم حکمران و د هغه سره اختلاف راغلی دی هغه گرفتار کړی دی کور کې دننه دی نظربند دی علم چاته نشي ښودلی فی الحال نظربند دی. ما وی چې ښه د کسانو ته مې چې کور به یې راته وښایې چې د امام احمد بن حنبل کور وي نه وی چا کور هم نه خو همای چې په اشاره یې راته کور وښایې چې پلانې کور الله ځکه کړی چې د ده نه به الله امام بقیع الدین جوړوي انشاءالله ځکه پې کورونه ګوري او ځکه پې کلي ګوري وی په اشاره راته چا کور وښو چې دا کور دی یا کس لاړ ما چې اوس په ګورو کرایه باندې مې ځای ونیو د شپې سوچونه کوم چې ځان به څنګه امام احمد بن حنبل ته رسومه سحر څنګه به ځمه وی مختلف سوچونه که مې کول ړکې مې دا راله چې ځان نه به سوالګری جوړ کړم او د سوال اواز به لګوم نو د ده کوڅې ته به ورسېږم د سوال په اواز به را روان وی ځان نه مې سوالګری جوړ کړو وی د یو کور کې اواز لګوم یوه کوڅه کې اواز لګوم څوک پیغور راکوي ستا دې وجود ته وګوره ستا دې تنې ته وګوره ته سوال کوي ما خلقو ته وی چې تاسو ته پته نشته دی زه د علم سوالګری یم خو تاسو طعن راکوئ که تاسو پیغور راکوئ دا د امام احمد بن حنبل کلی دی زه به ستاسو پیغور هم برداشت بختور خلقو چې د امام احمد بن حنبل په کلي کې اوسېده داسې سړي چې د خلقو په کلو کې او علاقو کې چې د بار نه پسې داسې د علم تږي راځي داسې اداري وي دا خوش قسمتي د علاقې دپاره نو ورغې پسې هغه سوالګری مې ځان نه جوړ کړی و
وی आवाज مې لګاو چې د امام احمد بن حنبل کوسې له ورلمه خود د علم وږی راغلی دا طالب ته پته ښه دا د علم تږي ته پته ښه چې زه به کله د استاذ لره سمه زه به کله د علم تند مړومه نو چې وی کوسې له رالمه نو په چغه مې आवाज وکړو دا اړه مې دردېده ډېر په چغه مې د سوال आवाज وکړو وی الله مې په هغې چغه کې داسې اثر ور واچو چې زما چغه ختمېدو او امام احمد بن حنبل په دروازه ولاړ وی ومې لیدو چې دا امام المسلمین دی وی چې یو بل ته م وکتل وی حضرت ماله پیسې راواغستې وی چې دا سوالګری راغلی وی چې لاس یې کو پیسې راواغستې ما ورته وی حضرت زه پیسې نه زه خو د پیسو سوال له نه یم راغلی ما ته وی ته څه له راغلی مای زه د علم سوالګری یم تا نه به د علم تنده مړومه ما ته وی نه ما باندې پابندي ده نظر بنې ما نه علم نشي حاصلولی تا به گرفتار کی پابندي ده مای نه حضرت زه به ستا نه علم کوم څنګه به کوي زه به هره ورځ ستا کوڅې ته راځمه او زه به د سوال आवाज لګومه نو که په کوڅه کې څوک وو نو پیسې به راکوي او که څوک جاسوسان نه وو نو ما ته به یو حدیث دی حضرت ستا نه زه علم زده کولو له راغلی په دې مې ورسره فیصله وکړله سحر به رالمه پټ پټ به رالمه د امام المسلمین په کوڅه کې به مې د آواز ولګو د سوالګري وی حضرت په ورته شو چې خوا دې خوا به مو کتل څوک به نه و ابه ما ته یو حدیث وي او ما به اورېدو هر سار به مې ته یو حدیث وي یو کال مې د امام احمد بن حنبل نه په کوڅه کې احادیث زده کړي دي یو کال پس هغه بادشاه مردار شو بل بادشاه راغی حکمران هغه د امام صاحب ډېر معتقد امام صاحب را خلاص کوي چې راوځه وی امام صاحب داسې کېناستو امام احمد بن حنبل وی شاګردان ته توش زم کېناستلمه امام صاحب خو زه پېژندلمه وی چې زه یې ولیدم ما ته یې غږ کړو وی زه یې ځان سره برخ کېنولمه وی چې د علم حقیقي طالب دا دی ښه الله د هغې طالب نه چې د امام احمد بن حنبل نه په کوڅه کې یو کال احادیث زده کړي الله د هغه نه امام بقیع الدین جوړ کړو اوس خلک وایي امام بقیع الدین رحمت الله علیه دا داسې نه امام شوی دا د یو کال په کوڅه کې احادیث ویلي دي دا بچې داسې نه حافظ کېږي لارانو دا داسې نه عالم کېږي زه تېر کال کویټې ته تللی وم دستربندي وه حافظانو مو لیدل یو حافظ مونږ ډېر خفه کړلو یو حافظ پکې راپاڅېده چې دستربندي شروع وه نو د هر حافظ پلار به ناست پلار به پورې و علما به دې پلو ډېر عجیبه دستربندي وه نو یو حافظ به راپاڅېدو پلار به یو حافظ راپاڅېد د هغه پکې پلار نه مونږ وی دا ولې وی دا د افغانستان نه راغلی دی حفظ له کویټې ته نو پلار خو یې دستربندۍ نه نشو راتلی د افغانستان نه بچی راغلی و د افغانستان نه بچی راغلی و وی دی چې راغی نو ده ته مونږ قاعده وویله خلک وایي مدارسو سی چلو مدرسو څه دنیا ورانه کړله او مدرسو سی چل وکړو مدارسو دا وکړله چې وی دی راغی دله قاعده نه ورتلله مونږ سره یې قاعده وي دی پاره وي دی ناظره وویلله دی قرآن حفظ کو او په 17 غنټو کې ټول قرآن استاذ ته دوباره ورولی او ښه په 17 غنټو او دی به سبا روانیږي دی به افغانستان ته ځي الله اکبر افغانستان کې به یو غیرتي موري چې داسې بچی ورک را لیږلی و داسې بچی را ورک کړی و سبا به په افغانستان کې مور د خپل حافظ بچی انتظار کوي دا حافظ چې بې لالچه ورکو دا چا ورکو دا مدرسو ورکه بې لالچه حافظ یې ورله تیار کو او مور لی د قرآن حافظ ولیږه مور لی د قرآن حافظ ولیږه مې دا ډېره غیرتي پلار او غیرتي مور وه چې داسې د بچي نړل ویې کو دا او خالي سینه راغلی و او ډکه سینه الله ولیږه ډکه سینه لاړ د قرآن حافظ خپل کور ته حواله شو الحمدلله زمونږ پاکستان ملک په ټوله دنیا کې په حفاظو کې اول نمبر دی الحمدلله
دا پاکستان یو ملک دی دسی چې دا په ټوله دنیا کې په حفاظو کې اول نمبر دی. الحمدلله مدارس دسی کوي چې ته بچې راولېږي یو پیسې ښکته یو بری غوږې په ویښتو کې پټ یو ویښتې په من زړولي کالري ورته په ځای ځای پرتي زه وله کله ټوپۍ برابروم کله وله بټنې کلکوم کله وله پینسي اوچتوم کله وله ګیري ته ګورم کله وله ویښتو ته ګورم او کله ورته وایم بچیا داسې وکه او داسې کوه څه موده پس د هغه په سر پګړۍ ولګي او پلار یې راشي او حافظ او عالم بچې ورته حواله کړو چې پلاره دا بچې بوزه موږ د پلار نه تپوس کړی موږ د پلار نه څه غوښتلي دي چې بچې مې حافظ کو سراکه ناچر یم د پلار نه دا نه دي غوښتلي بې لالچه چې میندو ته حافظان بچي حواله کوي نو دا د مدارس چې بې لالچه پلارانو میندو ته د قرآن حافظان بچي حواله کوي تشه سینه راغلی او ډکه سینه ورته واپس ستاسو بچو ته موږ د خپلو بچو په نظر باندې کتلی دي د خپلو بچو مینه م ستاسو بچو له ورکړې ده او طلباو خفه کېږئ مو دا به ډېره موده نه انشاءالله دا به لږه مودی دا به ډېره لږه مودی چې نن ته وایي وظیفه راوړئ الله مو بخه دا به دومره موده نه وي په دې کې به دومره ټیم نه لګي دا نن چې ګرځي وایي وظیفه راوړئ الله مو بخه دا به سبا انشاءالله لوی د دین داعی وي لوی عالم بی لوی د دین داعی بی او په دې مصلی او په دې منبر به ولاړ یو ستا بچو ته به قرآن دا به لوی عالمي دا به ډېره لږه موده بچوړو خدای به م لوی لوی علما کی او دا د دې علاقې دپاره او د خلقو دپاره دا د خوشحالۍ یوه خبره دا یاد ساتئ زه هغې علاقو والا ته وایم ډېر بختور یې چې په وره کې طالب ودرېږي وایي وظیفه راوړئ الله مو بخښه تاسو نه خبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وان الملائکه لتزع اجنحتها چې کله د علم طالب په ځمکه باندې خپږ دینو ملائک ورته خپل وزر دلال ترجمه وګورئ محدثینو څه ترجمه کړې ده یوه ترجمه یې دا کړې ده چې کله طالب وویني او عالم وویني نو خپل مزل پریږدي او په دې مجلس کې کېږي یوه ترجمه یې ده دویمه ترجمه یې بالکل حقیقت دی چې دا د دې استقبال کوي دا د دوی میلمستیا کوي درېیمه ترجمه یې دا ده چې ملائک د طالب په مخ کې دومره عجزي کوي چې طالب دا کنایه ده د عجزۍ نه چې دوی دومره عاجزي کوي چې کله طالب وویني د علم طالب وویني دومره عاجزي کوي ملائک وی دا د علم طالب را روان دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل الله حتی یرجع څوک چې د علم په طلب کې اووتو ډېر چې څو پورې کور ته راغلی نه دی دا فی سبیل الله دی زه منمه سړی سیروزې له لاړ شي دا فی سبیل الله دی دا زه منمه چې لیله تلی دی دا فی سبیل الله دی خو زه وایم ته چې لیله لاړې نو ته څلوېښت ورځې فی سبیل الله وي ته چې سیروزې له لاړې نو 3 ورځې فی سبیل الله وي او طالب چې راغی دا ټول کال فی سبیل الله دی من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل الله حتی یرجع مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه یو حدیث نقل کړی دی وی کم طالب علم چې د طالبۍ په دوران کې وفات شي تاسو د طالب د مقام نه مونږ نه یو خبر مونږ د طالب مقام اون پیژن مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه حدیث نقل کړی دی وی کم طالب چې د طالبۍ په دوران کې مړ شي خو چې شرط دی چې لیحیی به الاسلام چې دې علم کوي او د نیت دی چې زه به په دې باندې دیني اسلام ژوندی کوم نیت یې دی ښه معارضی نه مقابلی نه د خلقو سره جرح نه لیحیی به الاسلام زه به په دې علم سره اسلام ژوندی کوم او دا طالب د طالبۍ په دوران کې مړ شو دا طالب د طالبۍ په دوران کې مړ شو
حدیث مبارک کې راځي فبینه وبین النبیین درجه واحده، د او د پیغمبر په مرتبه کې به یو درجه فرق وي. طالب چې په طالبۍ کې خپل مې د خپل استاد نه اوریدلی ډاکټر شهر علي شاه صاحب رحمت الله علی اکوړي کې ما دا حدیث مونږ وی چې طالب ته فرشته وزر غوړي. یو کس داسې کړه چې کم دی د فرشتي وزر وی دا سیدا خبره پرې وی چې دلته د فرشتي وزر سکی داسې خلق پکې کړي دته وزر خوړي وی داسې کړه وی زمونږ په ژوندانۍ په هغه خپه کې چینجي شي او بیا به یې لګولې نه شوله په هغې خپه کې چینجي په حدیث په ټرۍ نه کوي ښه. امام الانبیا نبی علیه السلام د ټولې دنیا نه رښتینی هغه چې څه ویلي دي دا رښتیا دي زمونږ ایمان دی په حدیث باندې به ټرۍ نه کوي ښه په حدیث په ټرۍ نه کوي. نو یوازې د خپلې علاقې خبره نه کوم ټولې هر هغه علاقې خوش قسمت دي چې هغې کې یوه اداره وي هغې کې په یو ځای کې قال الله او قال الرسول ویل کېږي صرف اسې یوه خبره کوم زه خپلم چې کله ملیصب کلي ته راشم طلبا مونږ ته د وظیفې له کله راشي واړه واړه ماشومان زما خپل عادت دا دی طلباو نه به چېرته تپوس هم وکړئ چې په کومه ورځ زه په کور کې یم او طلبا راشي زه هغې له پیسې ورکوم چې کله یم او کور کې او طلبا راغلي ما بې پیسو نه دي پرېښي زه وامه د دې طلباو په مونږ احسان دی ګوره د مدرسه کې قرآن بند کو دی را روان شو الله اکبر بالټۍ چې لاس کې نیولی دی که نه ده نه ویرېږه دا بالټۍ چې لاس کې نیولی دی دا داسې نه دی ښه دا ماشوم دی دا معصومه ژبه ده دا معصومې سترګې دي سهار د مانځه نه مخکې پاسېدلی دی او د قرآن تلاوت یې کړی دی او اوس یې بالټۍ په لاس کې دی استا وره کې ولاړ دی وی وظیفه راوړی الله دا د قرآن نه راپاسېدلی دی دا د قرآن نه راپاسېدلی دی او زمونږ وره ته راغی مونږ ته په وره کې وی وظیفه راوړی الله وظیفه راوړی الله مبارک دا د وره نه دا د قرآن نه راپاسېدلی دی او دا ستا وره ته راغلی دی او قرآن کریم تلاوت یې پرېښود اوس چې دی د دې ځای نه لاړ شي بیا به قرآن ته کېږي د قرآن نه راپاسي او د قرآن ته به بیا ځي د قرآن نه راپاسېدلی دی او قرآن ته به بیا کښېني ښه په دې د الله شکر ادا کوه ښه شکر چې داسې بچی ستا وره ته راشي ستا د کور خوا ته راشي او یوه خوږه دعا وکړي چې وظیفه راوړی الله دې وبخه یوه روټۍ راوړی او په دې یوه وظیفه الله 3 تنه بخي ښه چا چې ګټلې ده چا چې پخ کړې ده او چا چې طالب علم ته په لاس کې حواله کړې ده. زه چې یو کلي ته لاړ شم دستربندي زه هغې کلي کې اواز وکړم وایم د کلي خلقو ای زنانو هغه وظیفه م الله قبوله کړې ده راشئ وګورئ پلارانو نن حافظان پیدا کړه نن حافظان پیدا کړه ښه دا به سبا لکه خیر ټول حافظانی ټول به علمی الحمدلله چې مونږ د مدرسې بنیاد یخیو الحمدلله داسې شاګردان چې هغه اوس مونږ سره استادان دي ښه دا د خوش قسمتۍ خبره دا ده چې دلته علم شروع کړی اوس دلته مونږ سره استادان دي الحمدلله په دې مونږ ډېر خوشحاله یو دا د مدرسې د قبولیت نښې دي چې الله ته هغه خدمت قبول شوی دی نو دا تاسو ټولو اهل علاقې ته زه بار بار وایم مخکې مې ویلي اوس هم ویلي دا زمونږ او ستاسو په شریکه د علاقې مدرسه ده دا طلبا زمونږ په شریکه میلمانه دي ښه